باور مې نه کېده چې دلته راورسېږو. افریقا ته راورسېدو. وای پښې مې وسولې. چوپ. غټ سیند کومې خواته دی؟ نه پوهېږم والا. ریچارډه، هماغه مرغۍ چې فکر یې کاوه ډینګ یم. دې ریچارډ ته ګوره، له څومره لرې یو ځای نه دلته راغی. زه خو 100 نمرې ورکوم. مکس هم ورسره دی؟ هو ورسره دی. هغه نږدې ځای ته ورسېدل، خو مکس له یو لوی خطر سره مخ سوی. هلئ نو زه کوئ هله هماغه مرغۍ چې فکر یې کاوه ډینګ یم. تا ته ښه خبر لرم، ډینګالان ډېر نږدې ځای کې دي. زه باید همدا اوس هلته ورشم. موږ نشي کولی تا هغلته ورولو. وای یوه پښه مې درد کوي. هلئ نو زه کوئ هلئ. هی کپترې راځه دې ځای نه لاړ شولو. نه زه غواړم یو څه څنګه نور انداختم. دغسې نه کېږي، دغسې د نه دا ولې څه وشول؟ په صبر، زه به اوس در سره ګورم. ټول شیان واقع دي. ډېر ښه، راځئ موږ پسې. دا څومره ګرمي ده، زه هم باید پسې ورسمه. ماکسه دا خو هېڅ امکان نه لري. دې هلک مې خبرې ته هېڅ غوږ ونه نیوه. اوس به څنګه سي؟ نه پوهېږم. مکس چېرته دی؟ اوهو ریچارډه، ته څنګه دلته راغلې؟ مورې په مکس باندې څه شوي؟ هغه لاړه او وینې هلته یو غټ تونل ده، هلته ننوتلی ده. هغه تونل کوچنی دی، نشو ورننوتلی. نه داسې ته وایه، هغلته شاید خوړل کوي، یو بد لیوه اوسېږي. نوم خو یې په رښتیا هم څه ډېر بد دی. زه هلته ورننوځم، مکس له هغه ځایه راباسم. نه سرخوړونکی لیوه ډېر خطرناکه دی. هلته ورنسې پې وزنیم. غرقې په آخره کې غرقې. له څه پوهېږې چې لیوه خطرناکه دی؟ نوم یې خطرناکه ده. نوم زه تونل ته ورننوځم. دا کار ډېر خطرناک دی. خو بله لار نه لرو. داسې ډینګان خو دلته نشي ورننوتلی. مونږ هم درپسې درځو. باید د دغه لیوه د شاتو نه لږ وخورو، که څنګه توتي. ماما در سره بیا خیر دی، زه ډېر ډارېږم. توتي ته مه خفه کېږه، زه خو در سره یم. ګوره کونګه کلک به مې نیسي چې در نه ونه تښتم. ریچارډه، څه وایې؟ ډېر احتیاط کوه. بس دعاوې کوئ، زه هم ورځم. خطرناکه ځای ده، زه هم ورځم. راځه نو. هر یو باید د تېښتې لار پیدا کړو. ملګرو تښتئ، ځانونه باسئ. ماما در سره بیا خیر دی، زه ډېر ډارېږم. نوم یې خطرناکه ده. نوم شاید له دې لارې تللي وي. راځه چې زه له دې خوا به لاړ شو. له دې لارې به لاړ شو. داسې شوي دي، د الوتونکي مرغۍ اډوکې دي. ستا په فکر دا د الوتونکي مرغۍ اډوکې دي؟ زه ډېر ډار شوی یم، زه پوهېږم. نو زه غوښه خوړونکی یم، دا هېر نه کې. هر یو باید د تېښتې لار پیدا کړو. ملګرو تښتئ، ځانونه باسئ. موږ باید له څو تونلونو تېر شو. توتي چیرې به نه وهي. تا ته وایي ای توتي، ای هله وړاندې ښار ته ننوځه. سمه ده، زه ځان مړ حسابوم. هله وړاندې ښار ته ننوځه. مړ یم زه. هله نو حرکت وکړه. سمه ده، زه په خیر توتي ګله. په ډېر افتخار به دلته ځواني مرګ شي. ورځه په خیر. مکسه
ډېر مزهداره لړم و، ښه مزه یې ولا وکړه. مکسه ومکسه وی مکسه. مکسه ته جکسه مکسه. ولې ښه دی؟ جکسه مکسه ته څنګه دلته راغلې؟ راځه له دې ځای ووځو. توتي څه شوې؟ اوف دا دیوال څنګه ناپاک دی، وزرونه مې خیرن نشي. داسې وزرونه مې خیرن نشي. هغه څه شی دي؟ هلئ وتښتئ. هلته یو ترکاک دی. ډېر ښه، په دغه لار به ووځو. اوس په کومه خوا لاړ شو؟ هلئ وتښتئ. توتي زه نه غواړم ځواني ورک شم. د لیمو مه خورئ، د لیمو مه خورئ. ای لیوه دې خواته ګوره، زه څه درته وایم؟ بیا څنګه راوځي؟ د وتلو خو بنده ده. اوف اوف لکه چې بند پاتې شو. حتما د وتلو کومه بله لار شته. مورې پلاره موږ دلته یو. هلئ دا ځای په مخوکو ووایئ چې لاره خلاصه ځي. زوی جانه پلاره ډېره بخښنه غواړم. پلاره ریچاره مو هلته لاندې دی. ریچارده راوځه دې باندې. لاس وانهوړئ، وحشي لیوه لرې. تاسې خو ټول کېناست لکه چې وریږي. زه دلته یم لیوه. غواړې مزهداره مرغۍ وخورې؟ راځه نو راپسې. چیرته دی زوی مې؟ چیرته دی؟ د باندې راوځه ریچارده. ولېږه ته یې وینې.
هغه چې زه یې وینم تاسې یې هم وینئ؟ څه شی ښې؟ ورور مې راغی. وروره په ښه وخت کې راورسېدلې. هو په ښه وخت کې راووتلې، آفرین. نور به هیڅکله اجازه در نه کړم چې رانه لاړ سې. ته څنګه یې؟ څنګه راغلې دلته؟ د ملګرو له برکته توتیا او کونګ مې د لارې ملګري وه او اولیږه. که دوی نه وه زه به هم دلته نه وم. په ټولو ملګرو دې سلام وي. هو دا د موږ ویاړ دی. سمه ده ولېږه. زه ډېره بخښنه غواړم، ما باید باور در باندې کړی و. مرغۍ یا ډینګ، ته زما زوی یې. زه ستاسې په کورنۍ کې اوسېدلی شم. دا به زما لپاره یې ویاړ وي. خوښ یم. بله ناسته مو د لوی سیند په غاړه ده، ریچارډ ده. کولی شې چې موږ هلته بوځې؟ رښتیا زه مو بوځم. کله چې تیار شې موږ ته اشاره وکړه. هی ریچارډه، جنوب دې خواته ده. په ما پسې راځئ. کرا کرا الوځئ ریچارډه. واه واه موږ ټول ډینګان یو. واه واه لکه دې ډینګان. ټول زما په شان تېز راوالوځئ. واه واه موږ راورسېدلو لوی سیند ته. نور به هر وخت له مور و پلار سره یوځای. ډېر خوشحاله یم افریقا ته بېرته راورسېدم. دې ته وایي ژوند. څونه ښکلی ځای ده. موږ خو هلته قفس کې بندي وو، غرق وو، سړي ساتلي وو، بس خالي را سره غږېده. داسې سړی سم وګرځي. زه کامیابه شوم. خپل همت مې له لاسه ورنه کړ. مور و پلار ته مې عین افریقا ته راورسېدم. اوس به خوشحاله ژوند دلته کوم. واه واه موږ ټول ډینګان یو. واه واه لکه دې ډینګان. مننه ریچارډه، بې له تا زه دلته نه سم را رسېدلی. ریچارډ